څنګه کولی شو په یوه شپه کې تر ټولو بهترین کوروالی ولرو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې و برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ورګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په یوه شپه کې تر ټولو بهترینه کوروالی څنګه ولرو؟ اکثره ملګري داسې دي چې دوی کله هم په وړوکوالي کې یا په ځوانۍ کې د لاس کار کړی وي او ډېر بیا د معاملې په وخت کې دوی ډېر معامله نشي کولی، یعنې ټایم یې ډېر کم وي. بیا اکثره دوی ګولۍ یا هم نور داسې نشه یي مواد استعمالوي. خو د دې پر ځای چې تاسو دغه ګولۍ استعمال کړئ، تاسو کولی شئ په کور کې یوه نسخه په اسانه طریقه سره جوړه کړئ او په ځان یې عملي کړئ. تاسو کولی شئ 2 دانې عدد مرچک شین، 1 دانه پیاز، د هغه تر څنګ تاسو کولی شئ 2 دانې اوږې دا راواخلئ او میده یې کړئ. د دې میدهوالي څخه تاسو اوبه وباسئ. کله مو چې دا اوبه ترې وایستلې، د مرچک اوږې او د پیازو څخه د دې درې واړو اوبه به راواخلئ او په یو ګیلاس شیدو کې به یې واچوئ. کله مو چې دا په شیدو کې واچول او میکس به یې کړئ، له هغه وروسته به تاسو 2 چمچې شات یا عسل راواخلئ او دا به په دې کې واچوئ. دغه نسخه کولی شئ تاسو هر سهار په نهار وکړئ او د شپې زور وګورئ. د اکثره خلکو دغه ارمان دی چې کله دی په زبردسته توګه یا هم په زړه پورې توګه باندې سیکس یا کوروالی وکړي. نو تر ټولو اسانه طریقه یې دغه ده. کولی شي دوامداره او لوی یا غټ ساعت والا سیکس وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.